ولورونه لومبی 100 زره مې وي 10 مې وي موږ یوه دکه واده وو ما خیر په 1000 روپۍ راوت کړی و 1000 روپۍ او نن سبا وروره کول در سره وکړي وایي پیرې در کوم خوښ مې یار مې دوست مې عزیز مې اخ شی مې دا مې بس دوستي ورسره وکړې بیا درته خرنډ شي ولې زه 10 لکه خورم څنګه 10 خورې ما په اوس کې وخت ما اول به دې غږ کړی دا ورته وایي ما خو لو کړی د سامانونه دي دا دي سامان یې ولاکه شی مې ورکړی ولاکه 100 زره مال مې 3 شپې دلته کړی پسه حلال کړی 3 15 شپې هلته کړی وری حلال کړی بیا به یاران سره ټول ګرد بوخه سپین ږیري وو ماشاءالله ښه برېتونه درلودو دا پسه خو 15 کسانو زړه نه وت مطلب هغه د شو ساتنه کول کورت غوړي به ول شلومبي به ول بل شي به هغه شی ورسره موجود و اوس پرم ما دوی روش خړوي نه زړه ډکی دوه رار بیرته واپس دوه سپین د ځان خور اخیر ساده و مخکې خړل شو مخته مو سپین ګرو پسونه خړل ګرځي به خړل و دوه دای وړالو خو اخی شرم او عزت په پرده و ورور نن دا ورور ته واځه راوړوي کم سے کم سلیو کلو به ټیم به د ټیم باندې 10 کال 15 کال رسیدل اوس افشل کال پاتل واده هم سلیو غاړي به وکړول کوچه غوړي به وخورل بیا به واده ورته راوړ بیا به خزم بیا ساتلې و عزت یې مو پاکور کی او د زموږ واده ورته راوړ دی به وش په او درش په ورکو د حاجي صاحب له حالات را تیر کړی کور له شرم نه راکړو دی ورور له شرم دی پلار له وجه د واده د ورځې بعد د څور بدین راغلی واده به شروع کړو په غول به دی ورکس بس کوم ورځ به واده راغی درش په بیا به د آرام سي ولار په زور به راوس په نکاح په زور کې نو به سوالو باندې راوس نکاح ورته هغه وخت تیر سو اوس عزت تیم اوس د حالات ده اوس 15 کاله وتلی بس د ته کله ماشين نه چلی کله ټریکټر نه چلی کله بوټو ته نه ځي سکه دا جیم خوښ بدنی لرګي ولې لرګي په بدنی ول چاجوک په نه کې چپکې له وبوډه ګرمو وبوډه ولې بس دا کیسه د بانا غي سو ادور ته وکي نه مخایا بس پنځه مس کې تسووزي بیا تن خز نه دي خز ساتنی نه دي کور ساتنی نه دي خواري مطلب دا واده د بانا جوړ کړی نن واده د وزل موږ نن واده راړو موږ د اکاز وي هغه واده مرته راړو ټول ورځ د عدالت ولاړو اوس دا موږ ناوي شو وکړه د ویری راو تامبر اندین وته غرمه خلادا کیسه خلک ولې خسر کړ روان خو په نیمه کې بیرته راوګرځي یو هغه نه د شل کسان نور د سره تیرسي لور مېز مرز نه تیرولې لا لارې باندې ورسو مزل وته بیا پنجاب کې بیا میل معلوم وي سره سړی به واړه ول ا ګرمو شپې لا د مالو شپې به پسر شپې به هغه تیرس ولې بیا بل هغه د موږ بیرته کړو افغانستان سره د خلاص دا نو اوس موږ لرګي باندې دوش په دلته 15 شپې داس خو نو خو کورونه موجود بیٹک موجود کوئی نکونه ملدي زب گاډي کرا سپارسو کس به نه ورکو ول ریګستان په نو کې بل د جن ټوپ ورل ریګستان کې فوق ورته کسن څه شوس به هغه جن وخت کس هغه کنه وایڅ کوچانو غدا ژوند ډیر ښه ژوند دی نو خو خوندین کې فلوینستا محبتنستا ودا ټول دایره یو کور ولا مو سره وینو میدان سره اوزو بیٹک سره اوزو مو بیٹک وردا مو چا بنگله باندې نه ورکو ستوري چي په خيکو په دې حکومت شوی مطلب هغه مینه محبت هر شي سره دا موږ کاکي کورونه ګر سره یو ځکه موږ کاکي صدا کور نه موږ راز موږ چي په خي تور راځي په خيس اوس که جای کر ورلې دروازه در وټکول دور لوړ د سره خسته دا ګټ چا وټک نو دغه محبت زیاته کی خاطر دی لاس معول خو دا دې مطلب څنګه دا سو د موږ نکو پنجاب کې چا خپړې په لګولې مو نور د کاز مون وایي موږ نه بدلای کراچي کې ورخصته اي موږ تر بورد کرا پنجاب کې وانه اوس دا موږ د کاز څو کې وای مورته ته ګرامي هغه نه در باندې ګرام ول غوځي راځم کو سرور در د مان سوي د موږ نه کو دا بیان کوی مکتب د افغاني خبرې کړلې اي موږ ډیر کټیو مو بل دا دغه روان سو دغه کټواز روان سو بیا په داسه مازه باندې دا جو برا دلته مشپې کولې میګ برا سره ولې غوړي برا سره او کوش برا سره او شلومبي برا سره وي بس خالص غلا برا سره نور سالم کیسه کې نو سالم هر شي موجود و مطلب تی دا چکړی کوله داس پاتې کېدل اسپار علاقه کې میاشت مچ راوله لاس نه درش په دلته کړي درش په دلته کړي پسال ال کړي درش 15 شپل ته کړي ورای ال کړي بیا یاران سره ټول ګرځو بوخ سپینګيري وو ماشاءالله خبرتونه درلود د پسوخ په 15 کسانو ځن نه و مطلب هغه د شو ساتنه کول کورت غوړي به ول شلومبي به ول بل شي هغه شی ورسره موجود و اوس پرم ما دوی روش خړوي نه زړه ډکی دوه رار بیرته واپس دوه بل سپین د ځان خور اخیر ساده و مخکې خړل شو مخته مو سپینګرو پسونه خړل ګرځي به خړل سر د خلاص بیا پنجاب ته ولاړ بیا ان شاء الله اصلا سره پرور شهر سره چا زندن څوک نه سو راتلای بدمعشي په حسابون ټیټو نه چا دی ویل سو مالنو را سره ول اصلي را سره غز غشتل خلک وو کوم علاقو چې بکله لاس په خوا
مطلب ستا د نیکونو وخت خبره چې تللاس به هغه کوم مطلب یوه علاقه کې به تی 4 میاشتې تېرولې بیا په بل علاقه کې یخ علاقې او ګرم علاقې به تی معلومه کړي ول 4 میاشتې مغز نه تېرولې لارې باندې سوار شو مزل ووتو بیا پنجاب کې بیا میلې معلومې وي سړی به واړول د ګرمۍ شپې له د مالو شپې به فصل شپې به هغه به تېرې سولې بیا به له هغه ځایه موږ بېرته کړو افغانستان ته سر د خلاص داسې نه وو چې موږ په لرګي باندې 2 شپې دلته 15 شپې داسې خو نه وو ښه کورونه مو جوړ بیټک مو جوړ کړی نیکونه مو له دې ځاب ګاډي کې راسپاره سو کس به نه ورکول د ریګستان په نواکله بل ځای جون ټوپ ورکړل ریګستان کې په کورته را کسن څه شوس بیا هغه جن وخت کس هغه وکنه وایي اجي صاحب چې دی خو ډیر وخت پر تیر سوی دا خو ډیر الله حساب معلومیز اجي صاحب نور معلومیز اجي صاحب نور ټیر د وسن ماشاءالله ټیر دې غاکول کمزور دی ودو دی وړالو خو شرم او عزت په پرده ورور دا ورور ته واده راوړوي کم سے کم سلیو کلو بو ټیم به د ټیم باندې 10 کال 15 کال رسیدل اوس افشل کال پاتل واده هم سلیو غاړي به وکړول کوچه غوړي به وخورل بیا به واده ورته راو بیا به خزم بیا ساتلې و عزت یې په کور کې او د زموږ واده ورته راو دی به وش په او درش په ورکو دا چې صاحب له حالات را تر کړی کور له شرم نه راکړو دی ورور له شرم دی پلار له وجه دا د واده د ورځې بعد د څور بده نه راغلی واده به شروع کړو په هغه به دی ورکس بس کوم ورځ به واده راغی درې شپې بیا به د آرام سي ولاړ په زور به راوس په نکاح په زور کې نو به سوالو باندې راوس نکاح ورته هغه وخت تیر سو اوس عزت تیم اوس د حالات ده اوس 15 کاله وتلی بس د کله ماشين نه چلی کله ټریکټر نه چلی کله بوټو ته نه ځي سکه دا جیم خوښ بدنی لرګي ولې لرګي په بدنی ول چاجوک په نه کې چپکې له وبوډه ګرمو بوډک ولی بس دا کیسه د باناغي چې واده ورته وکي نه مخایا بس 15 مس کې تسووزي بیا تن خز نه دي خز ساتنی نه دي کور ساتنی نه دي خواري مطلب دا واده د بانا جوړ کړی نن واده د وزل موږ نن واده راړو د اکازو هغه واده مرته راړو ټول ورځ د عدالت ولاړو اوس دا موږ ناوي شو وکړه د ویره تامبر اندین وته غرمه خلدا کیسه خلک ولې خسر کور روان خو په نیمه کې بیرته راوګرځي یو هغه نه د شل کسان نور داسره تیرسي برکت ختم سو ندبدي شروع ولا ما ورې خواري کړه دوه کور مړی نه خور کار وکړ مطلب دا خواري کاګه بل کور مړی نه خور یو سره لګیا به ول ګور د بخوړل و سره ترتیب نس ترتیب نه ندبدي ډیر سو عزیز ګلو ختم سو ولا سر خلاصو قرابت نسته وسیله نسته ته موړې ورور زه موړې زبتا درځم من پښتنه دعا سلام اجي صاحب جوړې خې نه جوړ سوی د یو سند دي سوی د روغ ده ابل غریب په هسپتال کې پروتي سیول بل را استلې وای وېسي جواب دی بروغ نه جوړې جواب باید روغ سره د کوړه اوس ولې دغه علاج نه غریب وای پښتنه نه ولې غرور مورته پرونه تر روان په لوړ مطلب یو پیسې لري بل نه لري دغه لیا سر خلاص ورور د خمر نه ورسي بالکل بس دای مت کا خدای د خپل ځان ما چول الله بل چاله قوت له طاقت لزیان دا دواک د ولور په ولا راته ولورونه په خوا څنګه ولورونه نو به شل زرم وی دې سم وی موږ و دکا وادو مخر په وزر پیراوت کړو وزر پي ونن سبا وروره کول در سره وکي وای پیری در کوم خوښ می یار می دوست می عزیز می اخ می دامي بس دوستو سره وکي بیا درته خرنس ولی زلس لکه خورم څنګه لاس خوري بس ما پوس کوه ما ور به دغه کړ دا ورته وای ما خو لوکړې د سامانونو دا سامان ولا که شی ور کړی ولا شل زره مال مطلب چې څونه ورته ورکه هغه سامان نه هغه نه ورکه هغه نه ور یو نه دونه 15 کسان دا د لاس کړه د اکثر روانه ډیره مننه تاسو د ناسو ټول ملګرو مشرانو کشرانو چې موږ وخت راکړي په اخر کې وختونه د څه پیغام لري چې بزرګ تعالی سره دې څه پیغام لري یو څه نه راځي شکر الحمدلله علاج من مشکلات او پریشانی وسه خوشاله ناس او بیا به 15 ورځې بعد بیا سند شي وکیل دا خوشاله د